إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، په تیرو جمعو کې هم موږ او تاسو د منټل هیلث په موضوع یا د رواني صحت په اړه خبرې کړې وې. دا مو ویلي وو چې اسلام همیشه انسان ته دا توصیه کوي چې خپل د عقل ساتنه وکړي، خپل د عقل، خپل د روان، خپل د صحت حفاظت وکړي، او د عقل ساتنې باندې ډیره زیاته جدي سپارښتنه شوې، ځکه د عقل او د روان ساتنه دا د ټولنو د پرمختګ پورې اړه لري، د انسان د ژوند پرمختګ پورې اړه لري. اوس که موږ تاسو وګورو، دغه ډیر پرمختګ د ټکنالوژي په برخه کې، د علم په برخه کې، د ساينس په برخه کې، دغه ټول د عقل په اساس باندې شوي دي. که چیرې دغه عقل د منځه ولاړ شي، انسان جنون، لیونتوب یا نور رواني تکلیفونو سره مبتلا کیږي چې بیا د خپل عقل او فکر څخه ابتکاري ګټه نشي اخیستلی. خپل عقل د لاسه ورکوي، یا کم یا متوسط یا زیات، مګر هغه فکری نوښت یا فکری ابداع او ابتکار نشي کولی. ځکه موږ او تاسو ته قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی په ډیرو آیتونو کې هم دا فرمایي: افلا تعقلون، افلا يتفکرون، افلا يتدبرون، چې آیا تاسو د فکر څخه کار نه اخلئ، آیا تاسو نظر نه کوئ، آیا تاسو تدبر او فکر نه کوئ. یعنې په دې معنی چې دغه ټولو آیتونو کې انسانان خپل عقل ته را اړوي. حتی هغه خلک چې بد لاره ځان ته غوره کوي، په دې معنی چې د خپل فکر څخه سالمه ګټه نه اخلي. نو په همدې اساس باندې په اسلام کې د عقل او د فکر ساتنه، د روان د صحت ساتنه، دا د هغه 5 مقاصدو څخه دی چې شریعت په هغې باندې ډېر زیات ټینګار کړی، چې یو د هغې نه د عقیدې او د ایمان ساتنه ده، بیا د نفس ساتنه ده، د عقل ساتنه ده، د عفت او د آبرو ساتنه ده، او د مال ساتنه ده. نو په درېیمه مرحله کې د عقل ساتنه ده. په همدې اساس هر هغه شی چې د انسان عقل د منځه وړي یا د انسان عقل مختل کوي، اسلام هغه حرام کړی دی. شراب په اسلام کې حرام دی. ولې؟ ځکه د انسان عقل د منځه وړي، عقل مختل کوي. اوس هم که موږ او تاسو د هیوادونو احصاییاتو ته وګورو، ډېر زیات حوادث چې هغه ترافیکي حوادث دي، که هغه د جرایمو حوادث دي، دا ټول په داسې حالت کې کېږي چې یو انسان نشه وي، شراب څښلی دی، عقل د لاسه ورکړی دی، نشې حالت کې دی، بیا دی ظلم کوي یا تجاوز کوي یا جرم مرتکب کېږي یا نور داسې کړنې کوي چې هغه غیر قانوني کړنې وي، غیر شرعي کړنې وي، په داسې حالت کې چې هغه نشه وي. په همدې اساس اسلام شراب حرام کړی، او هر هغه شی چې د انسان عقل ته صدمه رسوي، انسان نشه کوي، انسان د خپل سالم عقل څخه د یو بل حالت ته بیایي، نو اسلام هغه حراموي. په همدې اساس باندې مخدر مواد چې هم د انسان صحت ته ضرر کوي، هم د انسان عقل ته ضرر رسوي، نو اسلام دغه ټول شیان مخدر مواد حرام کړي دي. همدا رقم مونږ که هغه انسانان یو اندازې پورې رواني تکلیف لري یا عقلي او عصبي تکلیف لري، اکثرا دا قابل علاج دي، مګر که چیرې د هغې ته سالمه توجه په ابتدا کې وشي
او موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې داو فما جعل الله من داء الا وجعل له دواء، او كما قال عليه السلام تاسو خپل تداوی وکړئ، خپل علاج وکړئ. الله عزوجل هیڅ داسې بیماری نه ده پیدا کړې چې د هغې علاج نه وي، یعنی هر بیماری ته الله سبحانه وتعالی علاج پیدا کړی دی. دا خو دغه اسلامي نقطه نظر نه دی، مګر دا چې دغه رواني تکلیف څه شی دی د طبي اړخه څخه، ګرچې دا د طب اړخ زما مسلک هم نه دی، مګر د ډاکټرانو د وینا په مطابق یا د هغو د راپورونو څخه یو خلاصه تاسو ته بیانوم. هغه دا ده چې د یو انسان په افکارو کې یو دم یو تغییرات رامنځته شي، یا د انسان خوی د هغه اخلاقیاتو کې تغییر راځي، نو دا هغه نښې دي چې دغه انسان په رواني تکلیف کې مبتلا دی، یا به ابتدایي مرحله کې وي، یا به متوسط ته رسېدلی وي، یا به زیات شوی وي. نو دغه چې دی یا یو دم په انسان کې رامنځته کېږي، یا په تدریجي شکل باندې لږ لږ زیاتېږي. که چیرې انسان ورته توجه ونه کړي نو کیدای شي یو مزمن مرضتیا ته تبدیل شي. په همدې اساس باندې د اسلام توصیه هم دا ده چې انسان خپل عقل ته ډیر زیات توجه وکړي او خپل هغه عقل سالم وساتي، یعنی نورمال یا روتینی عادتونه خپل کړي، که هغه په خوراک کې دي، که هغه د سپورت په برخه کې دي، که هغه خلکو سره ناسته ولاړه ټولنیزو مسایلو کې دي. دغه ټولو شیانو ته باید انسان متوجه شي او بالاخره ډاکټر ته رجوع کول دا ډیر مهم دی. په همدا اساس ډاکټران چې موږ تاسو ته بیانوي، هغه یو څو لارښوونې یا یو څه نښې موږ تاسو ته بیانوي چې هغه انسان کې که چیرې دغه نښې موجود شي، نو په دې معنی چې دغه انسان یو حده پورې رواني تکلیف کې مبتلا شوی دی. یو د هغې نه دا ده چې د افکارو کې اختلال پیدا شي. پخوا به مثلا سالم فکر کوو، اوس فکر مغشوش شوی دی، ګډوډ فکرونه کوي، په یو حالت باندې نه وي، هغه ذهني سکون ورته نشته، بلکې په ذهن کې داسې یو هغه اضطراري حالت اضطراب رامنځته شوی دی چې تصمیم ګیري نشي کولی، اخلال واقع شوی دی، ګډوډ فکرونه کوي. نو دا یو نښه ده چې دغه انسان یو څه رواني تکلیف لري. همدا رقم ګورو چې بې مورده په قهر کېدل، یو سړی د پخوا به مثلا نورمال و، مګر اوس په دغه انسان کې داسې یو تغیرات راغلي چې بې مورده یا په معمولي شي باندې ډیر زیات په قهر کېږي. نو دا هم یو نښه ده چې دغه انسان یو څه رواني تکلیف لري. همدا رقم توجه نشي کولی، مثلا دقت نشي کولی په ځینو مسایلو کې، یا معلومات ترېنه هېرېږي، یا یو چا سره خبرې کوي خو د خبرو په وخت کې هغه خبرې نه تعقیبوي، ذهن اخوا دېخوا بل طرف ته ځي. همدا رقم کله دا هم ویل کېږي چې د ډاکټرانو په خوا باندې په خولې چې مثلا دی په خپل اورېدنه کې هم یو څه اختلالات پیدا کوي، رقم غوږونه اوازونه د غوږ ته راځي، د اورېدلو هغه حاسه هم یو څه اختلالات پیدا کړي. همدا رقم مثلا خوب کې تغییر راځي، یا خوب ډیر شي یا خوب کم شي، دغه تغیرات ټول یو دم واردېدلی شي. همدا رقم اشتها کې مشکل پیدا کېږي، یا مثلا ډیر خوراک طرف ته اشتها ځي یا کم خوراکي طرف ته اشتها ځي. پخوا به نورمال حالت کې و، دغه هم یو نښه کېدلی شي. همدا رقم دغه انسان عموما داسې یو بله نښه دا هم ده چې کسالت حالت احساسوي، ځان کسل او تنبل احساسوي، داسې یو کار دپاره شوق نه لري، خلکو څخه ګوښه نخیني اختیاروي، خلکو څخه منزوي شي، او همیشه ګوښه وي، خلکو سره هغه ناسته ولاړه یا هغه ټولنیز روابط خلکو سره پرېږدي. کله کله بیا که دغه انسان متوجه نشي، داسې مرحلې ته رسېږي چې بیا ډرګ طرف ته رجوع کوي، مخدرو موادو طرف ته رجوع کوي، هغه شروع کړي، یا د خلکو په مشورې باندې یا د خپله داسې فکر کوي که چیرې زه دغه مخدر مواد وکاروم نو زما به عقل آرام شي یا زما ذهن به آرام شي، مګر هغه مخدر مواد نور هم د بده بتروي. همدا رقم یو نښو څخه دا هم دی چې دی په ځینو مسایلو کې ډېر زیات جدي کېږي، ډېر جدي افکار لري، یا په ډېر معمولي مسایلو باندې ډېر زیات افراط نه کار اخلي، دا هم یو نښه کېدلی شي. همدا رقم کله کله د مرګ احساس کوي چې دی مړ کېږي، یا کله فکر کوي چې عمر مې کم دی، یا زه به زر مړ شم، یا زه به ماته به څه مشکلات را پیدا شي، یا یو خطر سره به مخامخ شم. نو خپل هغه شخصي ژوند ته ډېره توجه نه کوي. نو دا هماغه نښې دي چې موږ او تاسو ته دا یو معلومات یا یو انډیکیشن یا یو شاخصه راکوي چې دغه انسان یو څه رواني تکلیف کې مبتلا دی.
دغه انسان یعنی د کومک ورتیا لري او د باید تداوی وشي. اما دا چې ولې یو انسان عقلي اختلالاتو سره یا رواني تکلیف یا منټل هیلث چې ورته وایو یا عقلي او عصبي تکلیفونو کې ولې مبتلا کیږي، د هغې اسباب څه شی دي. نو د طب د لحاظ نه ډاکټران چې څه شی وایي د هغې خلاصه هم دا ده چې کله کله یو څه جینیټیکي فکتورونه هم لري. مثلا یو انسان په کور کې یو د فامیل اعضا هغه همدغه ذهني تکلیف یا مشکلات لري، جدي خطر سره مخ دی، یا یو عصبي تکلیف لري، یا موږ تاسو جنون یا لیونتوب چې ورته وایو، یا داسې یو بل مشکل لري. خو خلاصه دا چې یو فامیلي تاریخ لري، د دې په کور کې یو نږدې عضو د فامیل هغه همدغه ذهني او عصبي او عقلي تکلیف سره مبتلا وي. نو کله کله دا کار داسې جینیټیک یا وراثي هم کېدلی شي چې یو انسان ته منتقل شي، غیر د دې نه چې نور څه اسباب ولري، مګر داسې یو وراثي اسباب لري. همدا رقم کله کله د دغه رواني تکلیفونو د مبتلا کېدلو سبب د ډرګ او الکوهول یا مخدر مواد او شرابو سکل یا استفاده کول هم دي، چې دا هم د انسان په هغه ذهنیت باندې د هغه په عقل باندې تاثیر کوي او دغه انسان یو رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، که هغه مخدر مواد دي، که هغه کوکاین دي، که هغه نور مروانه یا مرجوانه چې ورته وایي دغه دي، یا نور هغه مخدر مواد چې مختلف نومونو باندې یادیږي، چې دغه ټول تاثیر کوي د انسان په عقل باندې. همدا رقم ځینې نور تاثیرات هم کېدلی شي، چې مثلا یو انسان خپل ماشومتوب په وخت کې داسې ځینې منفي کارونه کړي وي، یا داسې کارونه ترې ترسره شوي وي چې هغه د خشونت سره مخامخ شوی وي، یا چا پرې باندې ظلم کړی وي، یا د داسې نور په ژوند کې مشکلاتو سره مخ شوی وي. کله چې د عمر یو مرحله مخکې ځي او د هغه خپل پخوانی تاریخ یادوي، هغه د زوروي بالاخره داسې مرحلې ته رسېږي چې د په یو رواني تکلیف کې مبتلا شي. همدا رقم تشویش او سټرس چې موږ تاسو ورته وایو، پریشانی یا جوړ خفګان چې ورته وایو، کله کله انسان ډیر زیات فکر کوي، اندېښنو کوي، چې هغه خپل اسباب لري، یا مثلا فامیلي خشونتونو په سبب باندې وي، یا د یو د زوجیت رابطه خلاص شي، مثلا طلاق واقع شو، یا مالی مشکلات لري، یا داسې نور د ژوند مشکلاتو سره مخ شوی وي چې هغه هم په د باندې تاثیر کوي چې د هغه ذهن مختل شي او د رواني تکلیف کې مبتلا شي. همدا رقم کله کله دا هم کېدلی شي چې یو انسان په خپل نفس باندې بې اعتماده دی او همیشه د ډیپریشن حالت کې دی، جوړ خفګان حالت کې دی، ناراحتي حالت کې دی، په خپل ځان باندې اعتماد د لاسه ورکوي. نو دا هم یو د هغه اسبابو څخه دی. ګر چې دا ډاکټر صاحبان دا خبرې کوي او زمونږ تاسو د دین د لحاظ نه که چیرې موږ تاسو ورته وګورو، نو کله کله د دین څخه لرېوالی هم د انسان په روان باندې او په عقل باندې تاثیر کوي. چې انسان کله د دین څخه لرې وي، نو شیطان د ملګری وي، بیا شیطان د داسې ښه لارو ته رهنمایي نه کوي، نو همیشه د بدو ملګرو سره سر شي، یا هغه سالم محیط پرېږدي، ناسالم محیط ته ورشي. نو په ناسالم محیط کې دی بیا نور هغه مشکلاتو سره مخامخ شي، قماربازي شروع کړي، مخدر موادو ته رجوع کړي، نور ځینې جرایمو ته لاس واچوي چې هغه په مرور د وخت سره د په عقل باندې تاثیر کوي. نو دا چې اوس د منټل هیلث یا رواني تکلیف علاج انسان سره کم وکړي، د دې هغه تداوی سره کم کېدلی شي. نو تداوی دپاره یا علاج دپاره موږ بیا هم هغه دوه لارې توصیه کوو. لومړۍ لاره هغه د طبي اړخ نه ده او دوهم اسلامي او دیني اړخ نه ده. که د طبي اړخ نه ورته وګورو، نو هر انسان باید خپل ځان ته توجه وکړي او دی باید خپل په لومړي قدم کې هغه خپل عادتونه تبدیل کړي، دی باید سپورت شروع کړي، دی باید خپل خوراک ته متوجه شي، دی باید خپل خوب او راحت ته متوجه وي، دی باید خپل فامیل سره اړیکې ټینګې کړي، اړیکې قوي کړي، د خلکو نیکې او سالمې مشورې باید واوري. همدا رقم دی باید خپل ډاکټر ته رجوع کړي، ډاکټر باید ورته دوا ورکړي د خپل هغه مشکل، که هغه ناراحتي ده، که هغه ډیپریشن ده، که هغه نور اختلالات دي، دغه ټول خپل تکلیف ډاکټر ته باید ووایي. ډاکټر به درته سالمه رهنمایي وکړي، دوا دې ورته ورکړي یا دوا به واخلي، د خپل دوا پابندۍ سره استفاده کړي. نو دا هم د منټل هیلث د علاج دپاره یو ښه ګټوره لاره ده.
همدارنګه خپل ژوند ته تغییر ورکول، انسان د کوشش وکړي چې خپل صحت ته توجه وکړي، که د ډرګ یا مخدرو موادو کې معتاد دی هغه د پرېږدي، که شراب څکي شراب څکل د پرېږدي، که د قماربازي کې اخته دی قماربازي د پرېږدي، که د مثلا غیر صحي خواړه کوي غیر صحي خواړه د پرېږدي، صحي خواړو ته د شروع وکړي. نو په دغه اساس باندې خپل ژوند یا خپل د ژوند عادتونو ته د باید تغییر ورکړي. نو دغه اساس باندې دی کولی شي چې هغه خپل عقل بیرته سالمیت طرف ته بوزي یا یو حد پورې ګټور ورته تمام شي. همدا رقم که د اسلام د نقطې نظر نه موږ تاسو وګورو، ځکه د عقیده او ایمان هم د انسان په روان باندې ډیر زیات مثبت تاثیر لري. نو دغه انسان چې یو ذهني اختلالاتو کې مبتلا دی، د خپل اړیکه ټولنې سره قوي کړي، مسجد سره د خپل اړیکه ونیسي، عبادت دې وکړي، لمونځونه دې وکړي، دعاګانې دې وکړي، د قرآن تلاوت تاثیر کوي، د قرآن اورېدل تلاوت تاثیر کوي، ذکر دې وکړي. ځینې خاصې دعاګانې دي په اسلام کې چې هغه دعاګانې سهار او ماښام لوستل کېږي، که د علماو ته رجوع وکړي هغو به ورته دغه دعاګانو رهنمایي وکړي. نو دغه دعاګانې هم ډېر زیات د انسان په روان باندې او نفسیاتو باندې تاثیر لري. نو بله مسله دا ده چې آیا یو انسان کولی شي چې د منټل هیلث د موضوع څخه یا د رواني صحت په اړه باندې د رواني اختلالاتو څخه ځان ساتنه وکړي، یا څه رقم یا څه باید یو انسان وکړي چې دغه څخه محفوظ پاتې شي او په رواني تکلیفونو کې مبتلا نشي؟ نو دا کېدلی شي، ممکنه ده چې یو انسان مثلا د فامیل حمایت ولري، د ملګرو حمایت ولري، ټولنې سره د په اړیکو کې وي. نو یو انسان چې هر څومره ټولنیز قوي ژوند ولري، عمره د دغه انسان عقلیت قوي وي نسبت هغه انسان ته چې دی منزوي او یوازې ژوند کوي. همدا رقم دی باید خپل هغه آیډنټیټي یا خپل شخصیت او خپل کلتور باندې وویاړي، خپل کلتور کې اوسېږي، خپل هغه آیډنټیټي یا خپل شخصیت وساتي. نو کله چې یو انسان خپل هویت یا خپل هغه شخصیت د لاسه ورکوي، خپل کلچر او کلتور د لاسه ورکوي، بیا دی داسې احساس د کمترۍ کوي، نو خامخا د مشکلاتو کې مبتلا کېږي. همدا رقم د خپل صحت ته انسان که پاملرنه وکړي په صحي خوراک سره یا سپورت سره، د خپل مګه د انسان د رواني صحت لپاره ګټور دی او انسان د تکلیفونو څخه ساتي. همدا رقم انسان د کوشش وکړي تر هغه حده پورې چې تشویش ونه کړي، ځان پریشانه نه کړي او خفګان ونه کړي. همیشه د کوشش وکړي چې ځان خوشحاله وساتي، ولو که محیط په انسان باندې تاثیر کوي او زموږ تاسو د افغانستان حالت هم د انسان په روان باندې تاثیر کوي، مګر هم انسان باید دغه مسائل تحمل کړي او د هغې په اړه فکر وکړي، خو ځان به ډېر زیات نه اندېښمن کوي، ځکه هغه بیا د انسان په صحت باندې تاثیر کوي. همدا رقم یو انسان باید هغه لارې ځان ته غوره کړي چې دی د خپل ژوند مشکلاتو نه تیر شي، مشکلاتو سره مقاومت وکړی شي، نه دا چې مشکلاتو ته تسلیم شي او دغه مشکلات په ده باندې غالب شي بالاخره دی د کاره وباسي. همدا رقم هغه حمایت لاسته راوړل چې دغه انسان باید د نور انسانانو حمایت لاسته راوړي. دا ټول هغه لارې دي چې یو انسان کولی شي په هغې باندې خپل ځان د ذهني اختلالاتو څخه یا ذهني مرضتیا څخه یا منټل هیلث مشکلاتو څخه ځان وژغوري او وساتي. د دې سره سره هغه انسانان چې په استرالیا کې ژوند کوي یا په وکټوریا کې ژوند کوي، دلته د دولت د خوا هم ډېر زیات کومکونه شته، مختلف ادارې شته چې دغسې انسان ته مشورې ورکولی شي، ښه سالمې لارښوونې ورته کولی شي، تداوي ورته کولی شي، حتی په تلیفون باندې هم ورته مشورې ورکولی شي. مثلا یو د هغه مراکزو څخه چې دلته استرالیا کې د SANE استرالیا ورته وایي، نو هغه کسان چې په منټل هیلث کې مبتلا دي هغو د دوی په شمیرې باندې که زنګ ورته ووهي، هغو ورته ښه کافي مشوره ورکوي، کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. نو که څوک غواړي نو په دغه اساس باندې بیا انټرنیټ کې ډېر زیات شمیرې پیدا کولی شي، مثلا بیان بلو، بلیک ډاګ انسټیټیوټ یا لایف لاین یا سوساید کال بیک سروسز دي. دغه ټول همغه ادارې دي چې منټل هیلث کې مبتلا کسانو ته سالمې لارښوونې کولی شي او د دوی سره حمایت کوي یا د دوی پالنه کوي، بلکې هغه مسلکي ډاکټر ته راجع کوي، توجه ورته کوي. په همدې اساس باندې زه د خپلې خبرې خلاصه کوم مسلمانانو نورو خویندو چې د اسلام نقطه نظر نه هم د صحت ساتنه ډیره ضروری ده. کله چې د یو انسان صحت سالم نه وي نو د هغه نور دنیوي کارونه خو پرېږدو، خپل دینی کارونه او چارې هم نشي ترسره کولی، خپل لمونځ صحیح نشي کولی،
کسالت او تنبلي ورته پیدا کیږي، لمونځ نه کوي یا مسجد ته نه ځي یا ټولنه کې ټولنیزو روابطو ته نه ځي، خلکو سره اختلاط نشي کولی. نو کله چې دغه ذهن انسان سالم نه وي بیا د ډیرو کارو څخه پاتې کیږي، حتی خپل کېدای شي د دیني عبادات او مناسک هم ترسره کړی ونشي کولی. نو په دغه اساس باندې اسلام موږ تاسو ته په همدې باندې هڅونه کوي چې هر هغه شی چې د انسان ذهن ته صدمه رسوي، د انسان صحت ته صدمه رسوي، نو د هغې څخه د ځان وساتي. حتی هغه خوراکونه چې اسلام حرام کړي دي اکثرو کې د انسان د صحت پاملرنه شوې، نو هغه شیانو څخه د هم یو مسلمان ځان وساتي. نو تر هغه ځای پورې چې کولی شي چې هم انسان دینی لارښوونو باندې عمل وکړي او قانوني لارښوونو باندې هم عمل وکړي، نو د صحت به هم سالم وي، روان به هم سالم وي او ټولنې ته به د یو مفید غړی وي. داسې انسان به وي چې د فایده به هم خپل ځان ته رسیږي، هم به کورنۍ ته رسیږي او هم به ټولنې ته رسیږي، نو دی به د مشکلاتو څخه محفوظ وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی الله علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیه.